السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو په نوې ویډیو کې ما تاسو لپاره د موبایل ډیر اهم او ډیر مهم کوډونه راوړي دي. دغه کوډونه تاسو له یاد ساتل ډیر زیات لازمي دي. که تاسو چېرته نوی موبایل اخلئ یا د چا موبایل چک کول غواړئ نو دغه کوډونه چې تاسو ته معلوم وي نو تاسو په موبایل کې هر نقطه هر فرق چې دی هغه د دغه کوډونو په ذریعه معلومولی شي. نو راځئ ویډیو راسره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مو خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کوئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کوئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې د رسیدي لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. هلته نه به تاسو سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې انسټال کوئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې سټارټ یو آپشن به تاسو ته ښکاري. سمپل په دې سټارټ باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته چې اوس د کومې کمپنۍ موبایل دی مطلب د موبایل هر یوه کمپنۍ چې ده د هغې بیل بیل کیټګریانې تاسو له راکړي دي. ټیک ده هواوي دی، انفینکس دی، ایل جي، میټرولا، اوپو، سوني دغه شان دی. که تاسو راشئ ویو، ایکسمی، ریلمي هر یو موبایل، بلیک بیري که مخکینی موبایل دي او که نوي موبایل دي نو د هغې ټوټل کوډونه تاسو ته دلته کې ملاویږي. مثال په طور اوس تاسو انفینکس موبایل چک کول غواړئ سمپل باندې انفینکس باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته دغه کوډز راشي. آیمي چک کول غواړئ یا موبایل نور معلومات اخیستل غواړئ، بیټري انفارمیشن د انفینکس اخیستل غواړئ. د هر موبایل په انفینکس کې چې کم هم موبایل دی ټیک ده د هغې چې څه هم دي په هغې کې هر څیز چې کم څیز استعمال شوی دی د هغې شي هر یو بیل بیل کوډ دی. دې کوډ ته تاسو د دې ځای نه دا کوډ کاپي کولی هم شئ، چا سره یې شیر کولی هم شئ. مطلب ملګرو سره دې کې د سیم څه مسله وي یا لاک مسله وي، سیم باندې تاسو لاک لګول غواړئ ټیک ده یا وای فای څه مسله وي دغه ټوټل هر څه چې دي جی پی ایس ټیسټ مطلب چې څه څیز هم ستاسو په موبایل کې استعمال شوی دی د هغې هر څیز ځان له کوډ دی. د دغه کوډونو په ذریعه تاسو خپل موبایل ډېر په اسانه طریقې سره چک کولی شئ. هغه کم ایرر کم غلطي چې پکې وي کم پالټ چې وي هغې تاسو ویستلی هم شئ. قدرمنو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، ډېر د فایدې اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې ویډیو که خوښ شوي لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کوئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.